سلام مینا احترامات د پښتو پوسټ چینل درنو مینوالو. نازیه اقبال په خپل یو تازه پیغام کې مسلمانانو ته څه ویلي دي. هغې خپله فریضه ادا کړله. هغې په خپل یو پیغام کې په ټولو مسلمانانو باندې غږ کړی دی چې په سویډن کې کومه واقعه شوې ده، کومه افسوسناکه واقعه شوې چې زموږ د قرآن پاک بې حرمتي شوې، چې زموږ اسلامي کتاب دی، زموږ سر د هغې نه قربان دی. د هغه کتاب بې حرمتي دغه ظالمانو، دغه بېدینه خلکو کړې ده. د هغې په باره کې هغې پیغام خور کړی دی او ویلي دي چې د ټولو مسلمانانو ډېره مننه چې هغوی راووتل او د خپل قرآن پاک دفاع یې وکړله، ځکه چې دغه بدبخته خلک همیشه همداسې کوي چې کله د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په شان کې ګستاخي کوي، کله د قرآن پاک په شان کې ګستاخي کوي، نو الله پاک دې دوی ته داسې سزا ورکړي چې بیا یې ټوله دنیا یاد ولري. نازیه اقبال هم خپل پیغام خور کړی او خپل پیغام کې یو درد معلومېده. هغې خپلې خبرې په ډېر عجیبه انداز کې کړي دي چې موږ یې هم ډېر زیات خوشحاله کړو چې هغې هم د قرآن پاک په باره کې اواز اوچت کړو. الله تعالی دې هغوی ته هم هدایت ور په برخه کړي چې دا سندرې پرېږدي او یو ښه کار ته مخه وکړي.